محترم او مکرم او معزز علماء کرام او طلباء عزیز او ډیرو ګرانو محترمو درنو خوږو مشرانو همزولو ځوانانو زلمونو وخت تېر شوی هم ډېر دی او مازدیګر هم داخلېدو واله دی زمونږ او ستاسو دا ملاقات او دا لیدل کتل دا د الله رب العزت د خپلې رضا وګرځئ دا رضا خوشحالۍ ته ویلی شي چې د انسان لپاره شي او رضا د الله بدایي چې الله رب العزت زمونږ نه خفه نه شي او رضا شي او رضا دې ته ویلی شي چې څوک چاته ووایي چې زه اوس د تا نه په دې خبره باندې خوشحاله یم حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا جنتیان جنت ته ورشي نو دوی به د خپل رب هغه مهمان نوازي او هغه جنت وویني د انسان خو دقه شان دی نو دی چې هغه دلته معمولي غوندې څه شی ډېر وویني ښه وویني څوک په احسان وکړي نو دی ډېر خوشحاله شي چې دی هغه خپل ګناهونه او هغه خپل معصیات او هغه خپلې نافرمانۍ د انسان بشري تقاضو مطابق د ده نه څه نه کېږي چې د هغې باندې نظر واچوي او بیا د الله رب العزت په دغه لوی فضل او په دغه لوی نعمت د ایمان د هغې په بدل کې د جنت باندې نظر واچوي نو دی به ډېر زیات خوشحاله شي نو الله جل شانه به دغه جنتیانو مؤمنانو جنتیانو ته خطاب وفرمایي چې څه غواړئ نو جنتیان هغه به نور څه وایي چې څه الله خو له ورکړل جنت یې ورکړو پښتانه متل کوي ویونکو له څه پکار دي دوه سترګې پکار نو چې یو بنده الله وبخي یو ورله بیا جنت ورکړي نو د ده په ذهن کې او د ده په عقل کې او د ده په علم کې نور څه نه راځي نو دی به الله ته وایي چې الله نور به راله څه راکړي چې څه وخت خو تا راکړل مونږ د دې قابل خو نو تا مونږ له جنت راکړو الله به وفرمایي که نور څه غواړئ نو وغواړئ نو دکه مؤمنانو کې به بعض مؤمنان داسې وي چې هغوی به ووایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د امت علما شته ولې داسې کوئ د هغوی نه تپوس وکړئ نو علماو له به خلک راشي چې تاسو خو هم هغه اعلان واورېدو خو الله وایي چې ووایئ چې څه وایئ نو دا خو د جرګې صورت دی نو ورته ټول به جرګه شو هغه به ترې وغواړو که چېرې ستاسو په علم کې صحیح نو دا علما به ورته ووایي چې غواړو دی نو اوس به ترې بل څه غواړو وایي به چې اوس دې څه غواړو لکه څنګه چې دلته عوام وروڼه زما په خبرو پوهېږئ که نه ماشاءالله چې تاسو او مونږ ته څه مسله راشي نو مونږ د عالم نه تپوس او په کار هم د عالم نه تپوس دی ځکه دا ما الله وایي چې د عالم نه تپوس وکړئ فاسألوا اهل الذکر تاسو چې سوال کوئ نو د هغه چا نه وکئ چې هغوی علما وي هغه وخت کې چې تاسو پرې نه پوهېږئ او دا ګورئ ستاسو دې علاقې ته وګورئ د ټولو نه دینداره علاقه او د ټولو نه اسلام پسنده علاقه د ټولو نه مذهبي ذهن والا علاقه هغه ستاسو دا علاقه ده تاسو همیشه دپاره د ښو خلکو تایید او نصرت او حمایت او امداد او مرسته هغه کړي دي الحمدلله
الله مو سره زمونږ د خپلو نیکانو مشرانو په نقش قدم باندې سره د اکابرو او مشایخو د نقش قدم روان کړه. نو عالمانو له چې ورشي عالمان به ورته وایي چې اوس به ترېنه بل څه غواړو، هغه به دا غواړو چې الله چې تا مونږ له جنت راکړو. نو عالمان به ورته ووایي چې الله کوربه چې مېلمه ته مهمانخانه کولاو کړي نو ځان ورته وښایي، مونږ ته خپل ځان وښایه، مونږ له دیدار راغله. مومنان به ټول دا سوال وکړي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل الله به ټول مؤمنان په جنت کې یو لوی ځای کې راجمع کړي. جنت دی لوی او بیا به په لوی کې راجمع کړي، یو میدان دی. نو ټولو ته به الله خپل دیدار ورکړي. او یو حدیث کې راځي چې دا به د جمعې د ورځې په مقدار باندې ورځ وي. یا ساتئ نه جنت کې ورځې شپې شته او نه دوزخ. الله دې دوزخ نه موږ امان راکړي. جنت کې وا څه قسمه رد شپه او تیرېدل د سهار او غرمې او د ماښام نه وي، نه د اوړي او د ژمي. دا د دنیا نظام دی. الله باقي، جنت باقي. الله به موږ له وجود باقي راکړي، موږ به قابل د خپل باقي مهمانخانې وګرځئ. هم به الله وي، هم به جنت وي، هم به همیشه موږ یو. سبحان الله. نو علماء کرامو له چې دی ورشي او ورته خپل ځانونه وښیي، نو الله رب العزت وایي چې زه به دیدار درکوم. او حدیث کې راځي چې هغه به داسې وي لکه د جمعې ورځ چې څنګه وي، یعنی د هفتې په مقدار باندې چې وخت تېرېږي د الله په علم کې ده. نو الله رب العزت به هغوی ته حکم په دیو کې چې اوس راجمع شئ موږ او تاسو ټولو ته انشاءالله. نو چې جنت کې هغه ځای تیار شي نو الله رب العزت به دیدار ټولو مؤمنانو ته ورکړي. دغه ټول مؤمنان چې کله الله رب العزت دیدار وکړي نو صحابه ذهن ته لکه یو خبره راله، کیدای شي زموږ ستاسو ذهن ته هم دا راځي چې الله ټول خلق ویني په یو ځل باندې. نو تمام جهان مؤمنان چې په جنت کې وي نو دغه لیدو کې به څه مشقت نه وي، یعنی څه تکلیف خو به نه. نو صحابه چې دا سوال کولو نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی آیا تاسو د څوارلسمې سپوږمۍ کې چې هغه بالکل کامل او مکمله وي تاسو ورته د کته نه ګورئ نو تاسو دغه وخت کې تکلیف محسوسوي، یعنی د سپوږمۍ د چا شاته کېږي یا د چا پناه کېدی شي یا ورته تاسو په پنجو کېږئ لکه ګڼه ګونه کې چې بنده ګوري. نو هلته کې بیا داسې وي چې بنده یو شی نه وي نو یا په پنجو شي یا چاته ووایي سر ښکته که یا ورته په ډیری ودرېږي. نو محبوب وفرمایل چې تاسو پرېږدوئ دا ماشومان دي، ماشومانو غلي کښېنئ. نو په هغې کې سپوږمۍ په لیدو کې نبي علیه السلام وفرمایل چې تاسو څه مشقت کوئ یا چاته وایئ چې سر ښکته که خو ټول ګورئ ورته وی الله به درته ځان داسې وښیي لکه څوارلسمې سپوږمۍ ته چې مونږ ګورو. بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې کله دا جنتیان راشي او دوی کورونو ته خپلو ته راشي نو د دې روایت مطابق معلومیږي چې دا به الله رب العزت مؤمنانو سړو ته اول وخت کې دا
دیدار ورکی او دا بل دې دپاره ورکړي چې مؤمنانو ښځې او بیبیانې هغه هم په د دی په دې لیدو د الله باندې حیرانې شي چې دی کورونو ته راشي نو دی به ډېر ښکلي وي ښکلو کې به ښکلي وي مؤمن به هسې هم الله ټول جنتیان به ښایسته وي ښکلي به وي حدیث کې راځي څنګه چې حسن د یوسف علیه السلام الله تعالی به ټولو له دغه حسن ورکړی حسین به وي جمیل به وي د دریو دېرشو کالو په عمر کې به وي جنتیان ټول داسې عمر دی چې د دې نه وړاندې عمر هم د دې په شان نه دی د دې نه وروسته عمر هم د دې په شان نه دی دا 33 کاله عمر ډېر ښکلی ښایسته عمر دی الله دې د 33 کالو ځوانانو ټول ځوانان او زلمي هغه دې الله په شریعت روان کړي نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دی کله کورونو ته راشي نو دی به څه بل شان ځلیږي او ښایسته به نو بیبیانې به ورته ووایي چې ګورئ چې تلی خو هم ښایسته وی خو چې دا رالی نو دا حسن خو ګورئ مونږ ستاسو په جنت کې هم نه ولیدلی دا ولې جنتیان ورته ووایي چې خبر نه یې مونږ ته الله خپل ځان وښو د الله په لیدو سره الله تعالی مونږ له دا حسن په انعکاس کې راکړه دا ډېر ښایسته ځکه چې خپل رب مو ولیده نو محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به دومره ښکلي شي روایاتو کې راځي چې بیا به د دې لیدو نه وروسته الله رب العزت بیا اعلان وکړي چې څه شته داسې چې تاسو یې مانه بیا وغواړئ دوه خو مو وغوښتل تاسو ته ما ووایي چې څه درکړم تاسو له ما جنت درکړو ستاسو زما لیدل هغه لیدل مې هم درله درکړو بل څه غواړئ جنتیان به بیا وایي چې خدایه نو خو چې تا موږ له جنت راکړو او ځان دې راته وښو دیدار دې راله خپل راکړه نو موږ ته نور د کوم یو داسې څیز ضرورت دی چې هغه به ته موږ له راکې موږ نه پوهېږو یا الله بیا به موږ د امت د نبي علیه السلام علماو له ورشو نو بیا به راشي نبي علیه السلام د امت علماو له به راشي او وجه څه ده چې د علماو له راشي د نور امتونو علما هم شته د نور امتونو علما صرف د خپلې زمانې علماو او صرف د هغه پورې وو چې هغوی ته پیغمبر څه ویلي د پیغمبر نه وروسته چې بل پیغمبر راغلی د هغې عالم حیثیت هغه نه دی پاتې شوی او قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د تاج د ختم نبوت نه د هغې په طفیل باندې د امت د نبی علیه السلام هر یو عالم یو دی دا عالم ځان لدی دا عالم ځان لدی دا عالم ځان لدی چې کوم یو وینئ دا عالم خو یوازې یو عالم دی که نه خو دا یو عالم به په یوازې ځان باندې د یو پیغمبر نه د 1,40,000 انبیاو وارث دی دوره لوی مرتبه ده چې بیا علماو له راشي نو علماو ته به وایي چې الله وایي چې اوس درله څه درکړم وایي الله ته به اوس وایو چې الله هم دې جنت راکړو هم دې دیدار راکړو اوس هله خپله رضا راکړه ووایه چې زه درنه راضي یم نو عوام مونږ تاسو خو به وو چې دا رضا به څه وي علما به راته ووایي دا خو الله په خپله فرمایي قرآن کې ورضوان من الله اکبر رضامندګي د الله د جانب نه دا ډېره لویه ده الله فرمایي علما چې دا ووایي نو طالبان که شو که مانګه شو که تاسو شو مونږ به ووایي او که نه خو مونږ ته علما ویلي چې رضامندګي د الله ډېره لویه ده وایي به په دعا کې مو یا الله ته زمونږ نه رضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه نه شي نو هغه به یو په جنت کې مونږ نه کړي الله دې په دې جهان کې الله مونږ نه داسې رضا شي چې بیا را ناراضه نه شي نو رضامندګي د الله لویه ده نو الله به وفرمایي چې دی ته سوال وکړي چې الله مونږ له خپله رضا راکړه نو الله به وفرمایي و جنتیانو واورئ اوس زه یو اعلان کوم او زه چې څه وام زه حق وام او زه د وعدې خلاف ورزي نه کوم ما تاسو ته ویلو چې څه رانه غواړئ رانه وغواړئ تاسو هغه لوی عظیم شی د ما نه وغوښتو چې هغه صرف او صرف ستاسو حق کېږي هغه د بل چا له نه ورکوم ای کافر ما څومره زیات افسوس کوي
كنت ترابا یا لیتنی كنت ترابا وای کاش که زه خاورې ویم سوره محمد موږ ځکه وو د امت د نبي علیه السلام دوه طبقې دي یو جماعت د هغه مؤمنانو مسلمانانو دی چې د محبوب امت هم دی او محبوب منلی هم ختم نبوت عقیده لري الله وحدانیت او د نبي علیه السلام رسالت او مؤمن دی یو دا جماعت یو جماعت هغه دی چې ده خو د نبي علیه السلام امت خو انکار یې کړی د الله د وحدانیت نه او د محبوب د رسالت او ختم نبوت نه موږ وو یا الله امت دعوت چې هغه دی چې هغوی نه دي مسلمانان شوي نو کستا په علم کې د هغې هدایت فی نظر ورته هدایت وکړي د دې وجې په امت به یو شان خفه کېږو نو جنتیانو ته به الله رب العزت وفرمایي چې اوس درته خپله رضا درکوم ای جنتیانو ټول واورئ زه د تاسو نه رضا یم او څنګه چې جنت باقي دی او همیشه به وي څنګه چې به تاسو همیشه یې څنګه چې زما ذات ابدي سرمدي دی دکه شان به زه ستاسو نه همیشه دپاره رضا یم اوس به درنه نه ناراضه کېږم نو بس چې الله دا وفرمایي نو جنتیان به ډېر خوشحاله شي ډېر به خوشحاله وایي که د خوشحالۍ نه مرګ وی نو جنتیان به د دې خبرې د خوشحالۍ نه مړه شوي یو روایت کې راځي الله رب العزت به مرګ راواخلي او مرګ نه به امام بخاري هم راغستلی دا حدیث نورو صحاح هم راغستلی مرګ نه به الله تعالی د ګوډوري شکل ورکړي ګډ ګوډوري چې ورته وایي تاسو ورته هم ګډونه وایي نو دغه ګډ شکل به وله ورکړي دغه ګډ به په منځ باندې راولي هم به جنتیان ویني هم به دوزخیان ویني الله به حکم وکړي هغه شی چې ما د انسان د ختمېدو یوه ذریعه په دنیا کې ګرځولې وه هغه شي لره هم شکلا صورتا ذبحه کوي چې همدې طبقې جماعت ته لکه زما ښي طرف ته جنتیان دي دی ته هم پته ولګي کیم طرف ته شي نو حضرت آدم علیه السلام چې کله وکتل او نبي علیه السلام په معراج کې ولیدو نو حضرت آدم علیه السلام به ښي طرف ته کتل نو خاندل به کیم طرف ته او ګس طرف ته به کتل جړل به نو حضرت جبریل وفرمایل چې حضرت آدم علیه السلام دا ځکه داسې کوي مختصر وه چې کله کې ښي طرف ته وګوري نو هغه خپل اولاد وویني چې پیدا خو د آدم علیه السلام نه دی والله یې منلی دی نو د دې د وجې حضرت آدم علیه السلام خوشحاله شي وایي چې ښه ده دا اولاد مې چې دی نو دی د دوزخ نه بچ دی خو چې کله خپل ګس طرف ته وګوري او هغه اولاد وویني چې اولاد خو د حضرت آدم علیه السلام دی خو بې ایمانه د دنیا نه تللي دي د الله د ذات او د نبي علیه السلام او د انبیاو د رسالت نه منکر تللي دي او کافران دي نو حضرت آدم علیه السلام به په ژړا شي نو یو خواته ګوري نو خاندي او بل خواته ګوري نو ژاړي